فرشتو عبادت خدا سے دی لکه مونږ چې ساګانې لو، د هغوی عبادت خو دی لکه مونږ چې سترګه رپو. هغه خو د الله د طرف نه په هغوی عبادت لازم او ملزوم نه دی، او دام نه لکه هغوی عبادت وکړي خدای به جنت ورکړي، او که ونه په نو خدای به دوزخ ورکړي. دا خو نشته. زمونږ د عبادت سره دا یو ټکي وتړو چې که دی بني آدم دی انس و جنس انسان او پیری زما عبادت او بندگی وکړه نو هغه خوشحالی به ورکوم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې هغه نه غوږ اورېدلی دي، نه یو سترګې لیدلی دي، او نه د چا په زړه کې تېرېدي شي. او که چرته زما بندگی او نه کړه د بل چا بندگی وکړه او په دنیا کې زما عبادت او نه کړه نو داسې سزاګانې به ورکوم، داسې سزاګانې چې د انسان په خواب او خیال کې هم دا سزا نشي تېرېدی. رونو بندگی د الله وکړئ، عبادت د الله وکړئ، الله ته ځان نږدې کړئ. دغه دنیا د عبادت ځای دی. قبر کې بیا عبادت نشي کول، قبر کې بیا مونځ نشي کول. بعضې خلکو له به قبر کې هم خدای توفیق ورکړي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې معراج ته تلم نو موسی علیه السلام مې په قبر کې ولید یصلي مونځ یې کاو. او زموږ علما لیکي، زموږ عالمان وی بعد انسان چې په دنیا کې څه عمل کوي نو خدای پاک په آخرت او په قبر کې د هغې عمل جاري ورته ساتي. بعضې خلکو څه لازمه نه ده. یو خبره مې ذهن ته راغله، یو ډېر لوی عالم و، د قرآن شریف قاری و، د قرآن شریف مفسر و، او قرآن شریف ویلوسته، د چا په خوب کې ولیده. وی الله د سره څو کړل؟ وی د الله نه مې دا سوال په دنیا کې هم کړی و چې مړ شم ام مې د الله نه دا سوال وکړ. فرشتو راته سپوسونه وکړل، امې ټیک کړل. وی الله وی اوس د څه خوښلي؟ وی الله یو درخواست کوم که هغه قبلی ما ته دا توفیق راکړه چې د قرآن شریف تلاوت شروع. دا مې په دنیا کې مرمانو او دا مې په قبر کې مرمان دی. دا توفیق راکړه چې زه د قرآن شریف تلاوت شروع کړم. نو ما د قرآن شریف تلاوت شروع کړی. وی ته خو به اوزګارې تلاوت څومره کې؟ وی دلته ستړی کېدل نشته، دلته اوږې کېدل نشته، دلته ناره نشته. ما له خدای جنت را کړی دی په قبر کې، او یو شان د قرآن شریف تلاوت کوم. وی څومره به دې کړي؟ وی دا 1,000 کرتونه مې هم زیات ختمونه کړي. نو دا سړی ورته حیران شو. وی د خدای بنده تا ته به څوک در رسیږي؟ دومره ختمونه څوک کولی شي؟ او ته څه وایي؟ او ته وایي وی که تا په دنیا کې صرف قل هو الله احد صورت ووی یا یو آیت ته د قرآن شریف تلاوت که په دنیا کې، نو الله په تعالی دومره اجر درکوي چې زما په دې 1,000 ختمونو دومره اجر نشته. ځکه چې دلته زه کوم آخرت کې ثواب نشته. دا خواسې زما خوښه و، الله ته مې سوال وکړو، الله وی کوه. نو ما شروع کړو. نو د ثواب ځای خو قبر نه دی، د ثواب ځای خو آخرت نه دی، د ثواب ځای خو جنت نه دی. هغه خو د دې ثوابونو نتیجه او انعام به هلته بلاوي. د ثواب ځای خو دنیا ده. رونو دغه دنیا د عمل ځای دی. که دلته د عمل وکړو بس کامیاب شوې، او که دلته د عمل ونه کړو ناکامې. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت، یعنی د امت سپارش به کوي، زما او ستا سپارش به کوي، د ګناهګار امت سپارش به کوي. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، رسول الله مبارک فرمائی کہ زه به غټو ګناهونو والا له سپارش کو، واړه نه غټو والا له. څومره لویه مرتبه لري. او احادیثو کې راځي، د قرآن د نصوصو له ایتونو نه معلومیږي کہ رسول الله مبارک به سپارش کوي، د هغه په سپارش به خلک جنت ته ځي، او سردار دی د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو. بیا به هم رسول الله مبارک څونه عبادت کو. عایشه بیبي فرمایي وی د شپې به ولاړ الله ته به جلل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې جوشیږي او غرار کوي. ولاړ به دا خپې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه، وفي روایت تفطرت قدماه، دا خپې مبارکې به وپړسېدې او دا لاندې پوندې به وچاودې
دومره اوږد قیام به یې کوه د عبادت. نو صاحب عایشه بیبي ورته څه وایي؟ وایي د الله رسوله دا څه کوې؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تا ته خو الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، ته خو د ګناه نه محفوظ یې، معصوم یې. نو دا دومره تکلیف په ځان ولې تیری؟ دا دومره اوږد قیام او تلاوتونه په مانځه کې ولې کوې؟ حضور پاک څه وایي؟ ماشاءالله افلا اکونو عبدا شکورا. یا خدای دون احسان ما سره وکړ چې ما له پیغمبري راکړه، دون احسان یې وکړ چې مخکې وروسته هر څه یې راته معاف کړل. نو د دې رب شکریه ولې ادا نه کړم؟ او شکریه د عبادت دی. په سب نه زه لمارونو کله ډېر خفه شم. زه خدای پاک مونږ له څه رانه کړل؟ مونږ له خدای انسانیت انسانان پیدا کړي. قسم دی دا انسانیت د خدای لوی نعمت دی. بیا خدای مسلمانان پیدا کړي او بیا د یو عظیم پیغمبر امتیار او عظیم کتاب قرآن شریف باندې زمونږ ایمان، سترګې روغې، پوزه صحیح، خوله بدېداره، په لاسونو روغ، په شکل ښکلې، بچي خدای راکړل. چاته محتاجه مونږ خدای نه کړو، سره د دې مونږ الله یاد نه کړو. پکار دی چې د خدای شکر خو ادا کو. پیغمبر مبارک شکر ادا کوي او مونږ شکر نه ادا کوو چې مونږ د خدای شکر ادا کو. او ګوره یاد وساته لئن شکرتم لازیدنکم. قرآن کې الله وایي که زما شکر م ادا که نور به یې درله زیات. او لئن کفرتم که زما ناشکري مو کړه ان عذابي لشدید. وی زما د عذاب نه سخت شی ګورئ بیا نشته. نو عبادت څه شی دی؟ الله پې خوشحالیږي. عبادت څه شی دی؟ د الله د نعمتونو شکریه ده. عبادت څه شی دی؟ بنده پې الله ته نږدې کېږي. زما روح عبادت کې چې کوم خوند دی، خو افسوس دا دی چې موږ نه جوړوي. زه به یو مثال صحابه به څه چل کوم. صحابه چې به عبادت کو، عبادت نو د عبادت یو بل ته وایي راځه که نه زه یو 2 رکعاته خو را باندې وکړه، ارحنا بها او دمه مو وکړه په مانځه باندې. هغوی به په مانځه دمه کېدل، موږ پې ستړي کېږو. رمضان کې چې به هغوی که مونځ کو وخت وخت د ماسخوتن نه به یې شروع کړه، تر پېشمني پورې به ولاړو مونځونه به یې کول. فرض واجب پې نو، مستحب منځو. او چې سلام به یې وګرځو کور ته به یې منډې کړې، نو خادمانو ته به یې ویل چا به یې پېشمني راوړی ګنې سبا را باندې راخي. خوند به یې ورکو، لذت به یې ورکو. حضور پاک یو ځل په یو سفر کې و، په جهاد سفر کې و، نو هلته کې یو ځای کې دمه وکړه. خیمې ښخې شوې په یو میدان. یو دره و مخامخ د 2 غرونو منځ کې یو لاره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا سوچ راغی چې هسې نه په دې دره کې دشمن راشي او په دې دره کې راته کینې او زما په دې ملګرو دغه شو باران ونه کړي، ملګري زخمي نه کړي، دشمن په تره باندې اټیک ونه کړي. نو یو 2 صحابه کرام مقرر کړل، بخاري شریف کې راځي، وی تاسو به لاړ شئ په دې دره کې به زمونږ ډیوټي وکړي، دا څوکیداري وکړي. دواړه لاړل هغه درې ته وختل چې د پورې نه څوک رانشي. هغه د رسول الله مبارک سوچ رښتونی و. الحمدلله دا یو صحابي دی، بل ته وایي داسې کار وکړه تو دشه، څوکۍ ده زه به یې کوم، تو دشه او زه به دلته کې ودرېږم، هسې همدې خوا قبله ده، نو قبلې ته به زه مخ کړمه، مونځ به هم کوم او څوکۍ به هم کوم، مونځ به هم کوم او څوکۍ به هم. نو چې زه بیا ستړی شم، نیمې ته شپه ورسي، نو بیا به زه تا راویښ کړمه، نو ته به په مانځو درېږي، مونځ به هم کوې او مخامخ لکه چې سړی دغلته ولاړ وي دا لار ورته ښکاري، مونځ به هم کوې، څوکۍ به هم کوې په مانځه کې. ګوره مونځ سره یې دونه شوق، دومره مینه ده، هغه یې ډېره ښه ده. نو دا یو ملګری په مانځو درېده، بل ویده شو. واقعي دشمن را روان، دشمن چې وکتل چې په دې دره کې خو څه سوری راته ښکاري، هلکه څه بوټی دی د هغې سوری دی، کاڼی دی د هغې سوری دی، شپه ده که نه او که انسان دی. نو د هغه ځای نه یې په غشي غذار وکړه، دې غریب اوس په مانځه ولاړ دی، چې غذار یې وکړه ټس ته د دا خېټه ولګېده، وینې ترې روانه شي. د زر په یو چک غشي وویشته، لګیا دی خپل مونځ کوي. هغه دویم غشي وویشته، چې دویم یې دی بیا ولګېد، د زر غشي لرې که افه یې غورځاو او بیا خپل مونځ کوي. هغه یې ولي
او دی غشي لرکی او خپل مونځ جاري ساتي وینې ته وبې دی ملګری راویښ شو یا د خدای بنده چې لومبې خو دارې در باندې وکړه نو زه دې ولې نه راویښولمه ماشاءالله په مونځ ولاړو مکرته د الله مونځ مې پرېښې وې تلاوت مې پرېښې وې دې ته مینه او دې ته محبت وې نو بیا دواړو غشي راواغېستل په هغه دښمن یې ګزارونه وکړل دښمن پوه شو چې دا خو بوټې اونه نه ده او نه کاڼې د انسانان دي څوکۍ ته ولاړ دي لښکر لکه چې شته د دښمن وتمبېتله دې ته محبت ویرو مینه دې ته وایي د عبادت موږ له عبادت خوند نه راکوي مونږ که سار مانځه کې امام پسې ودرېږو او امام لږ غوندې تلاوت زیات کړي او قرات زیات کړي رښتیا ووایه تنګېږو که نه تنګېږو څوک په یوه خپه شي او څوک په بله خپه شي څوک یوې اوږې ته داسې کېږي او څوک بلې اوږې ته داسې کېږي او پړه کې وایي چې دا ملا صاحب اوس ته د مری نه راونیسم او چې سلام وګرځئ استاد جي چته پکې تللی وې ابل پکې وي او استاد جي نه جوړر سیر شوي و چالی نو دا د مقصد تراویح مونږ چا پسې کوو تراویح خو مونځ دی که عبادت دی که نه چې الله خوشحاله شي مونږ تراویح په کوم ملا پسې کوو په هغه ملا پسې کوو چې کمې په یو 10-12 منټو کې 10 والا ورکوي ما خو تاسو ته په رمضان کې میرو سم ویل چې کم عالم او کم امام تراویح زر زر کوي او ځان ته خلاصوي بلکل چې تراویح ورپسې ونه دا خو مونځ دی دې نه خو به ځان نه خلاصوي دغه مونځ چې راته دې ځان خلاصوي دا خو ته ټوکې کې خندا کې او رسول الله مبارک فرمایي چې دا مونځ الله ته خیچي نو تا ما مونځ چې دا مونږ ډز د ټوز د غر غورم جوړ کړي او ځان ته خلاصو عبادت د عبادت په شکل نه کو ما الله فرشتو ته وی دا مې نه دی پکار تا دی بنده له په دا مخ ته پاسه واپس وروډی عبادت بندګۍ ته وی یو سړی راغی دلته کې یو افسر ته ودرېدو او دقسې په اطمینان وکړي هغه افسر خوشحاله شي چې دا سړی خو زما ډېر خیال ساتي زما قدر کوي او په عاجزۍ مانته ولاړ او کنه یو سړی افسر ته راشي او برید تاسې په برید و ګوتې هم داسې وایي ورته تاسې او مټې هم ورته والیم او راتلو سره نو داسې اوږې هم ووایي راووایي او مخامخ نیغ کښېني ودرېږي نیغه او هغه ته وایي تاسې هغه نیک به وایي چې خدایه دا بشیرجان اوچت کړم او د پاسه یې پرې وروغورځوم چې دې اوچت کړمه دا بلا او د پاسه یې پرې وروغورځومه چې پړاخه یې کړمه خدای دې بې خو باسه د خبرې دا طریقه د راتلو دا طریقه نو چې یو افسر سره ته داسې نشې کولی رب العالمین سره ولې موږ دا شی کوئ عبادت وکړئ بندګي وکړئ الله ته زاري وکړئ الله ته ښکلی عبادت وکړئ رب العالمین ته مزیدار رسول الله مبارک یې کوي صحابه کرام یې کوي او عبادت خو ډېر لوی شی دی یو مثال درکو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی د رسول الله مبارک د احادیثو حافظ و یو ځای کې شپږ راځي بل ځای کې لس د لسو لکو احادیثو مرفوعو موقوفو مقطوعو حافظ و لسو لک او د قرآن شریف هم حافظ ډېر نیک سړی و صاحب ډېر نیک سړی نو هغه به د شپې د الله تعالی حضور کې ولاړو او منځونه به یې کول منځونه به یې کول یو لور و د ده په ګاونډ کې اوسېده هغه لور یو عالم په خوب کې ولید وی لور کاکا الله د سره څه وکړل وی ته نه ګورې جنت کې ګرځو وی جنت خدای درکوي جنت نه د احمد ابن حنبل ګاونډي یې کړم دیوال شریک و هغه سره په کور کې دنیا کې هم د هغه ګاونډي او په جنت کې هم خدای د هغه ګاونډي کړم د عالم کې راویښ شو د لور ښځې له ورغی وی زه حیران په دې کې احمد ابن حنبل له خدای مرتبه ورکړې کومه مرتبه خبرې د قرآن شریف ته مخ هغه لږ والف وړلې یو ظالم بادشاه د قرآن شریف په یو مسله کې په درو والی او بېهوشه شوی نو چې کله الله ته ور مخامخ شو یحیی ابن اکسم
د شاګرد ته د امام ترمذی استاد د لوی محدث ته هغه په خوب کې ولید وی احمد ابن حنبل الله سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم راپېدل چې خدای ته ما سره څه کې وی الله راته وفرمایل چې احمده چې ونه یېرې فکر مه کوه تا که دنیا کې زما د قرآن شریف د مخه تکلیف تیر کړی دی او وهل دی خوړلی دی نو داسې یو انعام در کوم چې ما بغیر د پیغمبر نه دا انعام بل چاله نه دی ورکړو هغه څه انعام دی وی احمد اوسه پورې چې ما سره چام خبرې کړي دي نو د پردې نه پورې غاړه کړي دي او تا ته دا پردې لرکوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به د قیامت پر ورځ خوشحالي خپل رب ته وګور او د الله لیدل ته دنیا په لیدلو مه قیاس کوئ موږ به ټول انشاءالله د خپل رب سره ملاقات کوو موږ به وینو انشاءالله که خیر احمد ته دغې پایې سړی او لور کاکا وایي زه د هغه ګاونډي په جنت کې خدای وبخله نو د عالم صاحب راغې او د لور ښځې ته یې ور وډبه څوک یې یاره زه پلان کې مولوي صاحب یو تپوس کوم ویسا ویستا دی خاون سا عمل کړی دی ما ته وښایشه بس د هغو پس دی چې د عمل زه اوس متخص ما په خوب کې ولید وی جنت کې ما او د احمد ابن حنبل ګاونډي په جنت کې څه عمل یې کړی وی هغه خو څه خاص عمل نه دی کړی وی دا کیری نشته یو عمل به یې کړی خامخا به یو عمل کړي یاره وی داسې څه خاص عمل پې نه دی کړی نه وی ته سوچو که ماته ووایه وی ښه نو ته به ووایه مونږ به خپل کوو پوره دا مړه مونځ خو مړی ټول خلک کوي وی ښه یو کار به یې کوو وی ماسخوتن مونږ به بره په چت باندې ودرېږېدو په کوټې په سر طرف او احمد ابن حنبل به هم د خپلې کوټې په سر ولاړو او په مصله به یې مونځونه کول وی زما دا خاوند چې به راغی د به یو سوړه سویلې وکړو دی به کټ کې پرېوت او چې دی به کله ویښېده په ډډه به اوړېده نو ده به دا یو ټکی وی چې یا الله څومره خوند کوي چې د احمد ابن حنبل مانځه ته ونه الله غریب یم بچي دې راکړې ټوله ورځ سټک او دغه ووامه پلک ووامه ټوله ورځ مټې مې خوږېږي چې ماسخوتن راشم که نه کوم په چوله څوک ته مټې مې خوږېږي الله او سټک مې والي ستړی یم الله که دا نه وي نو ما به اوس د دې احمد ابن حنبل په شان عبادت به ما هم کړو دغسې عبادت به مې کړی وي ارمان چې نشم کولی نو چې ماسخوتن مونځ وکړم کټ ته پرېوځم د لټېدو نه یم ستړی یم صرف او صرف د احمد ابن حنبل د عبادت په ارمان مړ شوی دی نو جنت کې خدای د احمد ابن حنبل ګاونډي وګرځه نو چې ته په خپله عمل وکړې نیک او مونځ وکړې او نیک اعمال وکړې نو الله به اجر درکوي که ونه درې اصدرونو په عبادت خدای خوشحالي او چې نه کې الله خفه کېږي نن لوی غم موبایل او نت دی نت خلک یې د عبادت نه ټوله ورځ دا خلک موبایل نه وباسي او څوک فیسبوک او څوک نت او یقین کوه چې ټول دروغ دی ټول دروغ ده رښتیا پکې نشته دجالي فتنه ده او زمون په دې وطن کې راغلې ده او کومو خلکو چې رېستې ده هغه نه مونږ یې تبال ما د بعضې وخت کې دا بیانونه مې خلک اوري خو د بار ملک نه ما سره رابطې کېږي د مسلو تپوسونه بعضې وخت کوي نو یو هلکه د ډیلکونو که سره مسلې تپوس یې وکړه خبره اوږده وه ما ته ویې ښه جي داسې کار دی ته څه وخت بیا اوده کېږي یا څه وخت راپاسې ما ته وه زه تا ته ټیلیفون وکړم مې دا بچې روزګار امشا به کوه نه ویل سټور ته ننوځه اوس سټور هلته سټور کې په لندن کې چې د نوکر نو ما ته سټور ته چې ننوځم په موبایل پابندي ده هلته تا سره خبرې نشم کولی او ټیم مې پوره دی بیا سټور ده داخلېدو نو خبره اوږده ده بل وخت پر سره بیا خبرې وکړم یعنې انګلینډ او په لندن او په امریکا کې چې کم سړي ډیوټۍ ته ولاړې موبایل باندې استعمالوي کم چې ډرایور د موبایل باندې استعمالوي کم چې ډیوټي کوي د ټریفک پولیس دی او په روډ ولاړ د موبایل باندې استعمالوي کم چې لګیا د خپل کار کوي موبایل باندې استعمالوي موږ څه کوو افسر سره موبایل چپړاسي سره موبایل ټریفک پولیس سره موبایل طالب سره موبایل مولا سره موبایل امام سره موبایل پخوا چې به خلکو مونځ وکړه
نو قرآن شریفونه به راواغېستل او دا جومات په د دې ټپیانو ډکو نو قرآن شریف به راواغېست څوک یو خوا څوک بل خوا او تلاوت ته کو او چې کوم انسان له په ناظره قرآن شریف نه ورتېده نو دې دیوالونو ته به ډډې والې او تسبیح به اړولې الله به یادو هلکه ټیک کوم که غلطه یا به تلاوت کو یا به تسبیح اړولې اوس چې سلام وګرځي نه راغلی چې منډه ووایي منډه کې د موبایل له خاطره او که جماعت کې هم ناستي نو دیوال ته ډډه ولګي نو موبایل نه وباسي او امام صاحب هم قبلې تخپي کي او دې نور دې طرف ته قوم ته مخ کي او ډډه په محراب کې وي هغه خپل موبایل نه وباسي موبایل اړی راړي دا حل دی ده ټوله موبایل ټچ موبایل ښځو سره موبایل سړو سره موبایل جینکو سره موبایل هلک سره موبایل که په کور کې 10 کسه دي 10 موبایل او که 15 کسې 15 موبایل دا موبایل به تاسو جنت ته بوت تبلیغ والا پابندي لګولې تبلیغ والا دا کمال کړی دی چې هغې پابندي لګولې ده مخکې ډېره پابندي وه دا غټ نوره کوټې موبایلو او چې تبلیغ له به چې لیل او سیروزې له هم لاړل وي دا به نه استعمالوي اوس هلته هم خلک استعمال هلته هم نشته هغوی پابندي لګولې ده هغوی وایي مه کوئ خو زمونږ خلک خلاف ورزي کوي هغوی اوس هم پابندي لګولې ده چې کور سره رابطه مه کوئ بس چې د کور نه راووتې نو تبلیغ څه شی دی الله سره جوړ پیدا که بس الله سره جوړ کور سره جوړ مه پیدا ګنې چې سړی چې لیله پېښور ته لاړ چې خو د شپې پکې کور ته راتلی شي که نه پابندي له کور ته به نه د ټولو ورځو کې به الله ته ستا توجه لیکن هغې کې هم نن سبا خلک زمونږ په مدرسو کې موبایل ما له یو سړی مفتي صاحب له مې لېږلی چې هغه دله مسله حل کړي اما له هغې بات هغه مفتي صاحب ته خو زه ناست یم او لګیا دی په موبایل کې ګوتې وی ته ورته ووایه چې زما دا مسله حل کړي وی ما ورته ویې مسله وی کښېنه وی بیا مې ورته چې زما مسله وی کښېنه وی لګیا دی په موبایل کې ګوتې وی په موبایل کې ګوتې وی دا حل دی دا ښځې د له مخې له راځي بربنډې ښځې بربنډې جینکې بربنډ سړي فلمونه پکې ګوري په موبایل کې الله له به څه جواب ورکړي او ټوله ورځ په یو بل سره پې لګوي دروغ وایي د ګناه خبرې پې کوي او یعنې ډېر څه کوي خصوصا د سیاسیان خلک خفه کېږي ما په موبایل به څه چلو کې د یو نه به سر لر کي په دې تصویر نو د هر سر به بکي چاله په د سپي سر باندې کېږي وای خدایا دا سر د علم ځای دی دا چا پیدا کړی دی الله احسن التقویم کل شکل الله پیدا کړی دی او الله وای د الله رسول وای چې نورو امتونو له به شکلونه بدلېدل او زما د امت په زما د مخه شکل الله نه بدلی نو الله خو د پیغمبر دونه لحاظ ساتي چې د ګناهګار شکل نه بدلی د دې امت او ظالمه ته یې وله بدلی سر د یو کې او تنه د بلی ته به خدای له څه جواب ورکړې دا لیډر ډېر ښه شو دا ستا پیغمبر دی څه که دا ستا خدای دی خالص د لیډر د لاسه موږ نن څه کوو موږ یو بل پسې کنځلې زه ستا لیډر پسې کنځل ته زما لیډر پسې کنځل زه ستا د لیډر ښځه لور او ته زما د لیډر ښځه لور دا کوم سوچ دی مړه دا څه فکر دی ستا په قبر کې به دا لیډر سملی تا به د مټه دا لیډر نشي جنت ته به دې رسئ څه چلو شو د قوم پیسه ده او د هر چا په حکومت کې به سړک هم جوړېږي او لقطې به هم جوړېږي او سکول به هم جوړېږي او پل به هم جوړېږي دا خو ستاسو وینې سوي دي او ستاسو خولې دي هر څه دا بدله کوي خو خدای ته ووایه مهرباني وکړې د لیډر دپاره دروغ مه وایه د لیډر دپاره چاته کنځل مه کوه د لیډر دپاره چا شکلونه مه بدلوئ د لیډر دپاره د چا خور او لور مه کنځئ مه کوئ د الله خیرت مه خرابوئ قبر له به ځای ګورئ قبر له بیا به څه کوئ یو ځای کې مې تقریر و بیان اسې غوسه راله چا راته ووایي چېرې په دې فیسبوک باندې بعضې خلک وایي چې د دې مدرسو داسې او د طالبانو تاسې او د بولیانو تاسې کنځل کوي زړه له مې یو ټکې راغی او ما فورا وویل
ما وی چې څوک هم په مدرسو او په ګیرو پښکو او مولیانو پسې کنځل کوي مې قبر یو که نه وی که مخې د قبلې نه ورخاته ته نو د ما په مفلاړې وتوکئ دا خبره مې لړه راغله بیا خفه ومه دا دې څه وویل دا خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې دا دې څه وویل خدای پاک بیا مې وی زه دا به زه هم په دې مجلس کې یا بل کې به خلکو ته ویم چې دا ما نه لږه تیزي شوې ده یو سړی راغی مورې یو سړی راغی زموږ د دې دله چارسدې د یو کلي دی نوم یې د دناد زموږ د جومات ته هم کله کله مانځه ده همیشه نه راځي خو داسې په سرورو پنځمه جمعه راځي ما ته یې مولوي صاحب وایي تا هغه خبره وکړه وایي زه ما سره ګوان پاته دي پراته دي ګوان زموږ کلي کې یو سړی ښخ کړه خو یاره ظالم به وایي ستاسو د مدرسې طالبان هم په جومات کې نه پرېښود کنځل به یې کول مدرسو پسې ګیرې مړوي ته ګیرې ته بیا جارو وي مخ پورې جارو او یې ځان ده کړې ده دا خبرې به یې کولې وایي مړ شو ګاونډي خبره مو کوي ښه هم کړه باران شوی و علاقه خټه وه وایي بل سړی مړ شو 15 شپږ ورځې پس یا 10 ورځې پس هر څو نه چې کې دروغجن نه چې په جومات ممبر یم هغه لم قبر کنیسته د دغې سړي له حد پکې وغورځېده وی چې ما ته وکتل دونه پړسېدلی و دغه سړی دونه چې له حد پرې ډک شوی و او یقین وکوي چې مخ ته مولا وکتل مخې د قبلې په ځای ورخاته طرف من وایو دنیا ده او پیسه ده او موټر دی ایر کنډیشن دی او مری ده او ابتاباد دی او لاور دی او مزی دی هلته به څه کوې خبر د خدای بندگانو الله خوشحاله سار لا به بیا عمل نینن عمل دی ګورئ سار لا به بیا باباجي د مونږ خدای پاک دی وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ما به ورته کله وي مې ډېر ستړی شوې خوده شه وی بچې قبر کې مې د خدای خوب نصیب بچې قبر کې مې د خدای خوب نصیب کړي نو مونږ خو دلته هم په منډو یو د لوړې نه پته و په پیسو پسې و په مال او په دولت پسې نو که قبر کې مونږ د لوړې نه پدو شو او خوب هم نصیب نه شو څه به کوو قصرت دنیا والآخره دلته هم تباه شو هلته هم تباه شو دلته ځان وکړه چې قبر کې د خوب نصیب شي دلته الله خوشحاله که ګرمي برداشت که چې قبر کې خدای د تا په لحد کې یخ ته جنت یخې هواګانې راوړي دلته لږ ځان نار نه ورکه چې په قبر کې خدای د جنت خوراکونه دله درکړي عبادت به کوئ الله به راضي کوي تلاوت به کوئ د قرآن شریف نفل کوئ د خدای پاک دپاره تلاوت کوئ درود شریف وایئ ذکر کوئ تسبیح م څه کړئ تسبیح ځای موبایل نیولی دی هر چا سره په جیب کې تسبیح پرتې وي مونږ له به ډېر خلک راغلل یو جوړه تسبیح نشته باباجي به سره زمونږ بلا تسبیح پرتې وي یو جوړه تسبیح هم داواله قسم په خدای که څوک تسبیح تپوس تسبیح څوک څه کوي د یو سړی دلته اوس مړ دی هغه مشره نه پېژنې زه به راتلم د بدرخیل جومات ته مانځلی زندم ګل مخې له ماله راغی ما ته وایي یاره مولوي صاحب تا تهجد څو رکعته ما خو بېګا خدای پاک پاسولم یو 2 رکعته تمونځ مې وکړه د خدای ډېر خوند یې وکړه مې ډېر دې خوب کړه خدای دې قبول کړو 2 کولی چې 4 کولی 6 کولی چې سبا مې کتل بیا راته ولاړ او تسبیح یې مرستې وې هسې به یې لاس کې ما ته نیغې نیغې کولې هلکه ما ته څه تسبیح نیغې نیغې کې و بس هغه به پټې که نو څه نیغې نیغې کې تسبیح پټې پټو کې زه یو ځل پخوا چې د ډېره موده وشوه په دې چهارشنبې میلې ته تللی وم د نوښار روډ باندې پخوا د چهارشنبې دا میله په نوښار روډ هلته هم څاروي اخېسته دا زموږ د محلې کسان هم را سره زه پکې کشر وم هغه ټول مشرانو مې خالي هلته لاړو سمره شو نو ما سره تسبیح وې څادر مې والی او تسبیح مې په دې لاس کې یو سړی ما ته راته راغی وی جنګې هغه وی ګرده سره مالت ستې وی جنګو یا خدای پاکه څه جنګې وی جنګو نو زر مې هغه څادر ته لرې که تسبیح مې وداسې مې دې خوا که چې و جنګو زر یې وال او تسقې بشر جانه ویخې کوده لالو 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 الله لالو
لکه خوره کنم چې خوب نه لري امینه چې جوړنن ډېر وهلی دی مه یارېږه ته نشي ویلی دې خو مې ډېر خوښ دی که په جریان مې ډېر خوښ دی بهر کیف زما وروڼو د ډېرو ګناهونو نه خدا خلاص دی که د سترګو د ګناه نه خلاص بېغمه دی دغې ګناهونو نه او د موبایل نه دا خره چې دا سترګې دا ښه خو نه ویم ورته د خدای نعمت دی خو که سترګې وې دا نورې په جیب کې 4 موبایلې وې لټوې پرتې دي نو ټچ به مو سره 4 پراته یو ټول ورځ به دې موبایل ته ناست و بیا به نه ناتونه وې نو بل څه وې او بل موبایل به وشیرجان به زما وروڼو خبره دا ده نو ما ته بیا ولاو نو ما ته وایي چې یاره مولوي صاحب دا تهجد څه ټیم یې به ما خو بله شپه خدای فضل کړی 2 مې کړي پاسېده مې دا اخره شپه کې کوم اوس چې بل اوس بیا ولاړ یم بیا راته ولاړ دی او تسبیح نه اړی نیغې نه ټقار ته وباسي یاره مولوي صاحب دا څو رکعت دی په ما خو بله شپه خدای فضل کړی 2 مې کړي دا به څو وي وایي 2 نه والا تو پورې چې څومره کولی شي اوس چې بل اوس بیا ولاړو اوس او خلکو ته هم ګوري یاره جي تا تهجد مې خدای ته وګوره چې بیا تهجد ونه کوي دا خدای نه پخته یا به د غاښ خو کېده یا به دستونه درغلي نو په تېر کې د یو 2 رکعته څو کړل چې موږ لرې غوږونه وخوړل خو چې په دې زوب سار پاسېدل هم 2 مې کړي دي چې په دې زوب پاسېدل هم 3 مې کړي 4 دا څه کوي د خدای نه پخته مونځ هغه خوند کوي چې یو الله ته خبر شي او ته ته خبر وځو کې خبر نشي ډېر خلک دا بېدرېغه عمرې کوي بېدرېغه عمرې څه به وایي یاره جینو دا مې 15مه وه دا 5م کال دی دا 6م کال دی خلکو ته اثباتوي چې ما 2 عمرې کړي دي څه ضرورت دی خدای دې هر کال عمرو له بوځه دا خلکو ته ولې وایي چې دا مې 6م کال دی او دا مې 7م کال دی او دا مې 8م کال دی او دا مې 10م کال دی ضرورت سره دې خبر عبادت وکړه څه لپاره وکړه د ایاک نعبدو یا الله موږ د عبادت خاص تعالی کوو بندلې نه کوو بل چارې نه کوو چې الله پې خوشحاله شي بندگی را الله وکړې زما ورو الله خوشحاله شي بس دی مهرباني وکړې دې کشرانو ته هم دې بچو ته ویم دا کشران په ما ډېر ګران دي دا زموږ ذخیره ده دا کشران هلکان مهرباني وکړې موبایل ته ډېره توجه مو ورکوئ لاس کې تسبیح والی ذکر پې کوئ تسبیح والی درود شریف پې وایه او په دې بندونو شمیر کوي رسول الله مبارک فرمایي د دې ګوتو د بندونو نه به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي دوی له به ژبې ورکړي چې تاسو په دې ذکر کړی دی او که نه دی کړی دا خو څه کولی شي که نه شي که یو سړی په دفتر کې هم ناست دی او دې اوزګار دی یو وخت کې نو دی د الله ذکر ولیکل تلاوت دی وکړي لا اله الا الله دی درود شریف دی وایي که دې ډیوټۍ له روان دی نو په لاره دې درود شریف ته شي ویلې ذکر نه شي کولی چې دې د کور نه دوکان ته روان دی او واپس دوکان ته دی دې ذکر نه شي کولی دی چې دوکان کې ناست دی او ګاه کې کم وخت کې نه دې ذکر نه شي کولی د الله نه شي یادولی قسم د خدای مونږ له مواقع را کړي دي مونږ له لاس او ژبه را کړې ده او مونږ د دې نه هېڅ فایده وانخېسته زما ورو او دا هم پکې نشته چې عبادت دا به صرف غریب به کوي یاره ډېر مصروف یم زه به څه عبادت وکړم ډېر زیات مصروف یم خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه چې کله وفات شو ډېر لوی سړی ډېر لوی بزرګ و ولی الله د زمانې د دنیا مریدان او خلق رالل او جنازه تیاره شوه او صفونه ودرېدل امام نشته اوس څوک وایي چې څوک به کم خلیفه به خلیفګان پرې ډېر کم خلیفه به مخکې کېږي او جنازه به کوي دی کې یو سړی پاسې وی خدای مو بخا د خواجه صاحب رحمت الله علیه وصیت دی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې په ټوله زندګۍ کې د هغه نه تکبیر اولی نه پاتې شوی د امام سره تکبیر اولی په ټول جون کې نه پاتې شوی نمبر 1 په جون کې ته تهجد نه پاتې شوی په جون او په جون کې د مازدیګر نه مخکې چې کوم 4 رکعاته نفلي نو هغه 4 رکعاته نفل په جون کې د هغه نه پاتې شوی او په زندګۍ کې په غیر محرم چې کوم انسان د یا زوی نه او د ورور نه علاوه په غلط نظر پردي هلک ته نه کتلی
او پردې ښځې ته بس ټول خلک غلی شو تهجد خو د ډېرو نه پاتې کېږي ټول غلی شو مازدیګر نه مخکې څلور خو ډېر خلک رامنډې کې کاري وي او په جمع ودرېږي او په سړو هلکانو په زنانو خو په نظر هم لګي او تکبیر اولا د ډېرو خلکو نه پاتې کېږي بعضو نه نه پاتې کېږي مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه یو ځل لاغې جومات ته نو دا موږ دا بولیان دی چې خلک یو بل ته ورته ترغاړه وځي موږ هم چې یو پروګرام لاړ شو یو ترغاړه وځي بل ترغاړه وځي بل ترغاړه وځي هلته جمع تیار یو دلته خلک ترغاړه وتلو په خیر علي شروع کې نو دا په خیر علي ستړي مشي دې کې اقامت شروع شو د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه تکبیر اولا فوت شو لاندې که مونځ خو په رکوع کې لاندې که رکعت یې لاندې که چې مونځ یو کې ژړلې ډېر یې ژړل نو خلک راغلل وي حضرت چا خوپلې وې نه چا بې ادبي وکړه وې نه وی ولې ژاړې وی 30 کاله پس رانه تکبیر اولا فوت شو دې ته د الله رضا نو دا څلور کارونه به چا کې وي څلور پېښې به تهجد به یې نه پرېښې مازدیګر نه مخکې څلور رکعت د نفل به یې نه پرېښې غلط نظر به یې په چا نه لګېدلی او تهجد به یې او تکبیر اولا به نه فوت شوی نو ټول حیران شو چا کې هم جرأت نو یو سړی را مخکې شو په مخې څادر اچوله او جنازه او چې ودرېده نو خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه ته وایي ستا کار به وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې اوس به خلکو ته پته ولې څلور صفتونه په دې کې لیکل ستا کار به وشي خو موږ دې رسوا کړو جنازه وکړه نو چې مخې واړو خلکو ورته وکتل نو بادشاه وقت سلطان شمس الدین التمشو بادشاه سلطان شمس الدین التمشو په جون کې مازدیګر نه مخکې څلور نه دي پرېښې غلط نظر نه دی لګېدلی تهجد یې نه دي پرېښې او تکبیر اولا نه دی پرېښې دا به نه وایي چې زما کارونه دي او ډېر مصروف یم او بادشاه یم او وزیر اعظم یم او وزیر یم او دا الله د هر څه نه مخکې خبر ته به ځو اخرت څه به عبادت به کوو که خیر انشاءالله توجه به ورکوو نن نه پس عبادت ته نن به ورکوو کوشش وکړې مړه د مازدیګر 4 منټه 15 منټه لګي او چې دا 4 نفل ورسره کوې نو 10 منټه د ماسپښین یو 4 رکعته څه سنت نه مخکې یو 4 نفل پکې وکړه دعا وکړه خیر ماسخوتن لږ په وخت لاړ شه یو 4 نفل د فرضو نه مخکې وکړه الله به خوشحاله شي او ماښام چې د سنت وکړل ورپسې یو 4 رکعته وکړه او ګوره یو خبره کوم مونځ خپل یو کې ښکل تبلیغ کې لاړ شي نو مونځ به زده کړه مونځ خپل یو کې خشته مونځ وکړې په قلار قلار مونځ کوې په اطمینان چې دا د ډز روز مونځ کې نو 4 منټه به ولګي او چې په اطمینان کې نو 6 منټه به ولګي نو 2 منټه خدای نه شي ورته تلاوت په کوې که خیر انشاءالله ټول ملګري او د نن نه پس هر ملګري به په جیب کې تسبیح ساتئ که خیر اکله کني چې درله عادت